ورته مهال د روزنیز مرکز سرتیری هم خوښ دي او وایي چې په تدریسي برخه کې مهم زده کړې کړي چې د ښار د خلکو لپاره به خدمت کوي. دوی له خلکو هم غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. موږ چې دلته په دې اکاډمي کې څه زده کړي دي، ماشاءالله زه د خپل استادانو څخه ډېر راضي یم چې موږ په لږ وخت کې ډېر شیان زده کړي دي، هغه لکه نظامي زده کړه، عقیدوي زده کړه، ترافیک او داسې نورې ډېرې مهمې زده کړې په لږ وخت کې ډېرې زده کړې کړي. موږ عملي درسونه، عقیدوي درسونه او ډېر شیان موږ داسې زده کړي چې هغه په 6 میاشتو، په 7 میاشتو، 8 میاشتو کې زده کېږي. خو لله الحمد موږ ته خدای پاک دا استعداد راکړی دی چې موږ په 1 میاشت کې یا په 40 ورځې کې دغه درسونه زده کړه، او موږ به انشاءالله ټولنې ته دا خدمت کوو چې موږ خپل مسؤلیت پیژندلی دی. د ښار نظم دی، عامه نظم دی، عامه امن دی، دا موږ پیژندلی دی. انشاءالله موږ به ټولنې ته په ښه طریقه سره خدمت کوو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته کندهار ښار کې مسلکي نظامیان ډېر کم وو او خلکو له اسلامي امارت څخه ښار کې د نظم غوښتنه کوله.